أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يسود متعلق أحكامات روانو هذه تقريبا دي أكثر بس بينزم آيات هذه متعلق أحكامات روان ده بديات الله فاك فرماي فإن لم تفعلوا بس كتير سودا سنة كوي يعني كتير سودا سود نبري فأذنوا بحرب من الله ورسوله تيار شيء الله پاک او داغه رسول جنگ ته دومره سخت وایي په دې کې الله پاک فرمایلی دی انګره دې سود نه تاسو نه منع کېږي دا سود دغه بیا هم کوئ دا حکم یې راغی د حرمت دا حرام دی او که تاسو بیا هم کوئ نو د الله پاک او داغه رسول جنگ ته تیار شئ اعلان جنگ دی د الله پاک او داغه رسول سره جنگ څوک کولی شي شاهد چې بلکې نشته د ټولو نه په غټ ګناه باندې په قرآن مجید کې دومره سخت وعید او سخته سزا نه ده راغلې دومره سخت اعلان نه ده شوی په لوی نه په لوی ګناه باندې بغیر د کفر نه په کفر به شي خو د کفر نه علاوه په ګناهونو باندې دومره سخت سزا نه ده راغلې او وعید لکه دلته چې راغلی د سود متعلق دغه چې د الله پاک او د هغه د رسول جنګ د اعلان جنګ تیاري جنګ اخرنی دغه یې که نه د انسان فطري طور چا سره څه معامله وي نو جنګ ورسره اخري دغه یي نو بس اخري دغه دا چې بس د الله پاک او د هغه د رسول جنګ سره تیار شئ چې د سود د دې معاملو نه خلاصېږئ وان تبتم او که چېرې تاسو توبه وکړه د سود نه ولکم رؤوس اموالکم ستاسو دپاره دي ستاسو اصل مالونه یعنې تاسو توبه وکړه او سود یې پرېښود او را روان وخت لپاره یو پخته عزم وکړه چې توبه وایي دې ته تېر ګناه باندې سړی خفه او فی الحال چې دی هغه ګناه پرېږدي او په را روان وخت کې دی یو پخته عزم وکړي پخته اراده وکړي زه به دا ګناه نه کوم وان تبتم که چېرې داسې توبه وکړه یعنې چې بیا تاسو دا اراده وکړه بس موږ سود پرېښود آینده لپاره موږ سود نه کوو نو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دپاره تاسو اصل مالونه دي اصل مالونه هغه چې سړی په سود باندې کوم تاسو مال ورکړی او د هغې د سود پیسې خو ستاسو نه میلاوي تاسو ته ځکه چې سود حرمت راغی او تاسو د هغې نه توبه وکړه د سوده پیسې نه لرئ لیکن کوم اصل مال چې ورکړی خو په دغې نه و هغه مال به درته میلاوي ستاسو هغه مال ستاسو سره اصل مال به هله میلاوي توبه یې وکړه نو دا آیات کې پته ولګېده چې دا اصل مال میلاوېده چې دی دا هم په توبې باندې مشروط دی یعنې د توبې که ویښ کړو دا اصل مال به میلاوي که توبه یې ونه ویښ کړو اصل مال به هم نه میلاوېږي بیا د هغې مختلف صورتونه دا یو داسې صورت کېدی شي چې د توبې د نه کولو یو سړی مسلمان و لیکن چې د سود د حرمت راغی او د سود لرې حلال وګڼو یو صورت به دا چې توبه یې ځکه ونه کړه چې سود لره حلال ګڼي ځکه دې توبه نه کوي نو په دې توبه نه کولو باندې به د اصل مال نه میلاوي او د سود لره چې دی حلال ګڼي دا د کفر کلمه وایي د کفر کلمه وایي نو د اسلام نه چې څوک واوړي کفر ته نو هغه ته مرتد وایي او مرتد چې دی د مرتد حکم دا دی چې د ده مال چې دی د ده ملک نه ووځي یعنې د چې کوم مال وي هغه د پاتې نه شي بیا به ګوري که دا مسلمانان بیا به دا د مال ګټلی یا د اسلام په حالت کې ځکه چې مخکې مسلمان او مرتد شو چې کله کفر ته راوړی نو چې کومه کمایي او مال د اسلام په حالت کې ګټلی نو هغه به مسلمانانو ورثاو ته میلاو شي کوم وارثان چې مسلمانان د دي نو د اسلام په زمانه کې چې کوم مال ګټلی هغه هغو ته میلاو شي او دې خوا د کفر په وخت کې چې کوم مال کمایي د ګټلي ده هغه بیت المال کې کېښودلی شي مسلمانانو اجتماعي کم فنډ کې بیت المال کې به کېښودلی شي نو دا اصل مال به ورته ولې نه میلاوېږي ځکه چې یو صورت دا کېدی شي چې دی به دغه مسلمان دی لیکن د سود نه دی حلال ګڼي او ځکه دې توبه نه کوي نو چې توبه نه کوي د سود نه نو د هغې وجه څه ده حلال کېده نو چې دی حلال ګڼي نو دا خو حرامو له حلال ګڼل څه دی دا کفر دی نو چې کفر یې وکړو خو مرتد شو د اسلام نه واوښتو د مرتد خو دغه حکم دی چې د ده مال چې دی د ملکیت نه وځي او یا دا چې حلال خو نه ګڼي حرام یې ګڼي دویم صورت د توبې دا دی چې توبه ځکه نه کوي چې حلال یې نه ګڼي حرام یې ګڼي لیکن عملا یې کوي په کار کې اخته دی دومره ورته فکر چې دا د الله پاک طرفه حرام دی او په خپله هم وایي دا سود حرام دی لیکن کوي نو چې کوي د توبه نه شوه که نه ځکه چې توبه د څه نوم دی توبه خو د دغې پرېښودو نوم هم دی او په راروان وخت کې د نه کولو نوم دی نو اگر چې ده خو حرام وګڼو لیکن په راروان وخت کې کار خو دی کوي که نه نو توبې کې هغه شرط نه پوره کوي د دغې
دغه صورت کې چې دی که چېرته اسلامي ملک وي او دی په اسلامي ملک کې دا چل کوي دا بغاوت دی ځکه چې په اسلامي ملک کې څه د اسلامي احکامات او غیر اسلامي احکاماتو باندې پابندي نو چې اسلامي ملک وي نو په هغې کې په سود لازمي خبره ده پابندي چې ته سود کې خو د حکومت سره مقابله کوې که حکومت ته چې دی په جنګ ورغلی نو چې د حکومت مخالفت کوې دې ته باغي ویلی کېږي نو دویم صورت په دې څه جوړېږي دی توبه نه کوي حرام یې ګڼي چې دا کار کوي نو که دا اسلامي حکومت وي نو په دغه وخت کې دی باغي شو د اسلامي حکومت نه او د باغي هم دغه حکم دی چې د ده نه به ټول مال ضبط کولی کېږي او دا ټول مال چې دی دا به بیت المال کې به طور امانت ایښودی کېږي او که ده توبه وکړه یعنې بغاوت نه خلار شو او د اسلام هغه حکم یې قبول کړو او د بغاوت نه خلار شو د ده مال به ده ته میلوي او که توبه یې ونه کړه نو بیا به چې دی د ده مال څه دی هغه بیت المال کې دغه شان امانت پروت او که توبه یې ونه کړه او داسې لاړو بیا مال به بیت المال کې پاتې شو نو په دواړو صورتونه نو دا توبې دغه دوه صورتونه کېدی شي یا خو حلال به نه ګڼي چې توبه نه کوي یا یې حرام ګڼي لیکن کوي نو بیا توبه ونه شوه نو په دغه صورت دوو صورتونو کې چې دی فلکم رؤوس اموالکم بیا به اصل مالونه هم نه میلوي ځکه چې دغه الله پاک په دې شرط باندې به تاسو ته اصل مالونه میلوي چې تاسو توبه وکړه چې توبه ونه شوه نو بیا اصل مال به هم نه میلوي لا تظلمون ولا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ تاسو به ظلم نه کوئ یعنې د سود پیسې به نه لئ چې تاسو کومې پیسې ورکړې نو د ظلم نه مراد ده چې تاسو به اوس د سود پیسې نه لئ ولا تظلمون او په تاسو هم ظلم نه کولی کېږي په تاسو به ظلم نه کولی کېږي مطلب دا چې تاسو ته چې کوم اصل مالونه تاسو په سود کوم مال ورکړو نو هغه اصل سر به راته میلاو شي او د سود هغه ګټه به راته نه میلاوي دواړه طرف ته دغه شو چې تاسو به ظلم نه کوئ نو تاسو به سیوایي نه لئ او په تاسو به ظلم نه کولی کېږي که توبه یې وکړه نو تاسو ته به صحیح هغه اصل مال به راته میلاو شي د سود هغه راته نه میلاوي ګوره د سود متعلق چې دی د دې موږ خو ډېرې هغه چې دی هغه معاشي او اقتصادي او روحاني او هغه نقصانات هغه خپل طرف ته بیان کړلی شول د قرآن مجید کې تقریبا دا 5 آیت او د روان 2 آیتونو کې هم د دې سود متعلق چې دی دغه د هغې باندې دغه وعید او تنبیه ده نو 7 آیته تقریبا دا دي په سورې بقره کې د دې نه علاوه قرآن مجید کې مختلف ځایونو کې چې دی په دې نه علاوه چې دی هم په سود باندې د الله پاک احکامات راغلي لکه سورة العمران مخکې 3 سپاره کې به شروع شي په دې سورة العمران کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه اے مؤمنانو الذین آمنوا لا تأکلوا الربا تاسو ربا مه خورئ اضعافا مضاعفه په زیاتېدو سره یعنې په دوچن کولو سره چې دی ربا مه خورئ فاتقوا الله لعلکم تفلحون الله پاک فرمایي تاسو د الله نه ویرئ تاسو به څه کامیاب شئ نو الله پاک د سود متعلق بل آیت راغلی په سورة العمران کې چې دا سود چې دی دا په زیادت سره مه خورئ مطلب یې دا نه چې په کمي سره یې خورئ خو هلته واقعه دا وه چې د عرب کوم د جهالت په وخت کې چې به عربیانو کوم سود کوو نو دې عربو به دې سود کوو چې مال به یې ورکړو پیسې به یې ورکړې نو د هغې لپاره به یوه نیټه کېښوده لکه فلانۍ نیټه به زما مال هم راکړې دومره به پسې راکړې نو چې کله به نیټه تېره شوه او ده به پیسې ورنه کړي دی به پیسې به یې نه وي جمع کړي نو بیا دوی به ورته وي وایي نیټه به راته سیوا کړو پیسې به سیوا شي نو دغه شان نیټه به یې سیوا کوله چې هغه به په نیټه کې پیسې ورنه کړي نیټه به یې ورسره هم سیوا کوله او سود به یې هم سیوا کوو چې دا به ورسره سیوا کېږي نو د دغې وجې الله پاک د هغې جهالت د هغه رسم تردید کوو یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه یعنې په زیاتولو سره یې مه خورئ مطلب دا نه دی چې په کموالي سره یې مه خورئ خو د هغو دا کار داسې کوو چې نیټې سره به یې هغه پیسې سیوا کولې نو الله پاک د هغې باندې تردید وکړو او دې مثال داسې دی د دغې آیاتو لکه الله پاک په قرآن مجید فرمایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا تاسو مه اخلئ زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا لږې پیسې نو دې خو دا مطلب ده چې ډېرې پیسې پرې اخیستی شي او حکم بدلولی شي لږې پیسې دا دنیا چې ده د الله پاک د خزانو او د دې څه حیثیت نشته دا ټوله لږه لږه ده نو د دې ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا نه مراد دا نه دی چې ډېرې بیا خو بس هغه حکم چې دی هغه بیان کړی شوی چې دا دنیا هېڅ نه ده د دې هم دغه مثال دی چې دوچن دې مه خورئ د دې مطلب دا نه چې لږ سود خوړی شي دغه سورة العمران کې دغه آیت راغلی دې نه علاوه سورة النساء 2 آیته چې دی د سود متعلق په هغې کې راغلي دي الله پاک فرمایي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما سورة النساء کې چې دغه آیت 2 آیتونه راغلي الله پاک په هغې فرمایي چې د دې یهودیانو په غټو غټو ګناهونو د وجې د بعض مجرمونو د وجې په دې باندې چې کم حلال خوراکونه هغه حرام کړلی شول دوی داسې ضرورت ذکر کړی
دویم ور دا سبب ذکر کړی په دې باندې حلال خوراکونه ځکه حرام کړل شول چې دې چې د الله پاک د لارې نه منع کول د الله پاک په لاره کې رکاوټونه جوړول خلک په دې منع کول. دریم سبب دا ذکر کړی چې واکلهم الربا وقد نهوا عنه چې دې الله پاک په د حلال خوراکونه ځکه حرام کړل چې دې به خوړل ربا سود به خوړو او الله پاک په دې باندې سو دا منع کړی و دینه. یو پکې دغه وجه ده چې په دې يهودانو باندې دی با د حرام او غلط کارونه کول الله پاک به بعض حلال شي چې بیا حرام کړل او دا غي وجه الله پاک په دغه ذکر کړی. یو پکې دا وجه ده چې دا سود خوراک دی کوو د سود د وجه چې الله پاک به څنګه دغه حلال خوراکونه حرام کړل. هغه نه علاوه یو بل سبب ذکر کړی چې د خلکو مالونه چې دی خوړل په باطل طریقو سره. نو یو د هغه آیت نام د دې د دوه آیتونو نام د سود سره هغه حرمت او هغه بیان بندا دغه آیتونو دا معلومي دا سود یوازې په دین محمدي صلی الله علیه وسلم کې نه دی حرام بلکې دا موسی علیه السلام یعنی په دین د موسی علیه السلام کې هم دا حرام و ځکه چې یاد د يهوديان چې د موسی علیه السلام متبعين دا غته تابعداري به کوله. نو الله پاک په دې کې فرمایي چې د يهوديانو ظلم وکړي نه سود به خورو. نو پته دا لګي چې د موسی علیه السلام په وخت کې هم دا سود حرام و لیکن دې تجاوز کړو الله پاک ول بیا دنیوي نقصانات یې وشول او اخروی نقصانات یې وشول. دې علاوه سورته 20 سپاره کې هم د سود متعلق روایت ده. الله پاک ته فرمایي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. تاسو چې د خلکو په مالونو کې خپل مالونه ګډ وډ کوي فلا يربو عند الله سره پاره چې زیات شي نو فلا يربو عند الله در الله پاک په نس نسی واتی. تاسو چې کوم د سود د کاروبار کوي یا سود معاملات کوي تاسو خو دې زیاتول لپاره وي نو فلا يربو عند الله در الله پاک په نس نسی واتی. وما آتيتم من زکات تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. او تاسو کوم صدقې او زکاتونه ورکوي هغه د الله په نسبت باندې هغه کسان سره هغه د چنتي هغه سیوا کوي. نو هغه آیات بل مفسرینو د دغه آیات د 20 سپاره د آیات متعلق یو تفسیر دا کړی چې د رسول متعلق دی. یو تفسیر د دین علاوه بلم کړی دی چې هغه دا دی چې یو کس چې دغه مراد دا دی چې خپل مال ورکو په خیر او خیرات لیکن مطلب او نیت پکې دا د الله پاک رضا نه و خدای نیت چې مال د دې په بدله کې د دې نه ډیر راځي. نو الله پاک یا دغه مراد ده چې الله پاک دغه نسیوا کوي. خو بهر حال یو تفسیر په دغه کې هم د بعض مفسرینو یو قول دار اگر چې د دویم تفسیر راجح دی لیکن د بعض مفسرینو قول دار چې دغه آیات هم د سود متعلق دی. نو تقریبا دا 10 آیاتونه چې د قرآن مجید جوړي چې د سود متعلق د احکامات راغلي دي او بیا مختلف سوره عذابونه ذکر شول. دا خو دغه شنو دین علاوه موږ په دې رکوع کې د څومره مختلف عذابونه د سود متعلق ذکر شول چې د قیامت پر ورځ چې یعنی د قبرونو مفاسي دیونیان بیا په جهنم کې وي او که به حلال کړو خو همیشه لپاره په جهنم کې. او دلیل علاوه الله پاک په دې فرمایل چې دا سود چې د الله پاک کمای یا د موږ بیا مثالونه مور کړو او صدقې سیوا کوي. دا غین علاوه الله پاک فرمایل چې تاسو الله پاک نه یریږئ د سود دغه پرې دی او په اخر کې بیا دا آیات په اخر کې دا راوړل چې ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یعنی د ایمان تقاضا ده چې د سود نه کوي. دا څومره چې دی تقریبا 13 آیات شول د قرآن مجید دا رسول متعلق دی په دې کې احکامات دي د دې نه او د ټول غټ دغه دا نور عذابونه دا خو خپل ځای لیکن دا څومره شدید چې دی او وعید دی چې کته سود نه پرې دی د الله پاک او دغه رسول سره جنگ ته تیار شي اعلان جنگ دی الله پاک ومرو ان شاء الله سبب بیا حدیث کې کوم دغه راغلی او فإن لم تفعلوا پس که چېرې تاسو نه پرېږدئ فأذنوا پس تیار شئ بحرب جنګ ته من الله ورسوله د الله او د هغه د رسول له طرف نه وإن تبتم او که چېرې تاسو توبه وکړه فلکم رؤوس اموالکم ستاسو دپاره ستاسو اصل مالونه دي لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون و تاسو به ظلم نه کولی کېږي